او غبل غزل دی پر پښتنو مې لیکلی و چې مړه دي په دې خاوره شهادت ته پښتنو دی مړه دي په دې خاوره شهادت ته پښتنو دی او دا نور خلک په هم ځي خو جنت ته پښتنو دی او ډېر غټ غټ خاماران مې د خوراک په تکل ګرځي ډېر غټ غټ خاماران مې د خوراک په تکل ګرځي او الله کړی په خپل حفاظت ته پښتنو دی مننه او دا نه وایي چې وخوره دغه ست ته پښتون نه دی دا نه وایي چې وخوره دغه ست ته پښتون نه دی او راځه چې وخورو ګرانه دغه ست ته پښتنو دی مننه دا نه وایي چې وخوره دغه ست ته پښتون نه دی او راځه چې وخورو ګرانه دغه ست ته پښتنو دی او راځه دا مزې کې د ستا جدا زما جدا شوه راځه دا مزې کې د ستا جدا زما جدا شوه تا ټول عمر لکړی دی نفرت ته پښتنو دی مننه راځه دا مزې کې د ستا جدا زما جدا شو تا ټول عمر لکړی دی نفرت ته پښتنو دی او د خور په سر صادر د مور برقه خو ضروري ده د خور په سر صادر د مور برقه خو ضروري ده او غیرت ته پښتنو دی دا عزت ته پښتنو دی مننه او ضمیره چې پښتون یم پښتانه خو زه ستا یم ضمیره زه پښتون یم پښتانه خو زه ستا یم او پښتون یم نو ما کړی صفت ته پښتنو دی مور مې ویل مسافري کوه په نره کوه مور مې ویل مسافري کوه په نره کوه او خپل حلاله مزدوري کوه په نره کوه او چا راته ویل چې شاعري مه کوه مړ بدي کی چا راته ویل چې شاعري مه کوه مړ بدي کی او چا راته ویل چې شاعري کوه په نره کوه او پلار راته وویل د دې سړي نه مه یریږه پلار راته وویل د دې سړي نه مه یریږه او د دې جینۍ سره یاري کوه په نره کوه او د هغې نه بعد یو غزل دی روماني غزل دی هغه درته وامه یو څو شعر دي پای پسې به درته بل غزل ووامه چې یا زما خوخه په زور خبره مو رانوه یا زما خوخه په زور خبره مو رانوه او درله به جوړ کړم په کور خبره مو رانوه او مور زما په حق کې څه وایي دا واوره کنه دا مور زما په حق کې څه وایي دا واوره کنه او دا جی قسم دی د انګور خبره مو رانوه مننه دا مور مننه دا مور زما په حق کې څه وایي دا واوره کنه او دا جی قسم دی د انګور خبره مورانه وو چې پلار رضا کوم نو هلته ستا لالا خفه شي چې پلار رضا کوم نو هلته ستا لالا خفه شي او د ورور ته ووایه د خور خبره مورانه وه او لرشه شیطانه ملعونیا مخته تور شبسته لرشه شیطانه ملعونیا مخته تور شبسته دلته د رور سره د رور خبره مورانه وه زما په قام قبیل کې نه خدا لور دی راکا زما په قام قبیل کې نه خدا لور دی راکا او درته جولی نیسم ترور خبره مورانه وو مننه و چې پلار رضا کوم نو هلته ستا لالا خفه شي چې پلار رضا کوم نو هلته ستا لالا خفه شي او د ورور ته ووایه د خور خبره مورانه وو هغې ویل چې ما درکوي ته خو لږ صبر وکړه هغې ویل چې ما درکوي ته خو لږ صبر وکړه او ضمیره ته ځان ته په زور خبره مورانه وه